د کرکټ په تاریخ کې به شپږ ویشت کاله وروسته داسې پیښه بیا تکرار شي. د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ د ټیسټ لوبې 15مه ورځ هم راورسېده، مګر بیا هم د لوبې آن یو بال نه دی ترسره شوی. دا کړنه شپږ ویشت کاله مخکې په وروستي ځل د نیوزیلینډ او هندوستان ترمنځ شوې وه. شاید نن یو ځل بیا تکرار شي. کرکټ شنونکي وایي د ټیسټ لوبو په تاریخ کې 2500 لوبې ترسره شوي چې ویې بغیر له کوم بال کولو پای ته رسېدلي دي. شاید د افغانستان او نیوزیلینډ لوبه هم اتمه وي. په دې لیست کې تر افغانستان وړاندې په کال 1980 کې د انګلینډ او استرالیا ترمنځ هم لوبه بغیر له کوم بال پای ته رسېدلې وه. په 1938 کال کې هم د انګلینډ او استرالیا ترمنځ وه، او په 1980 کال کې بیا هم د استرالیا او انګلینډ ترمنځ دغسې یوه پیښه رامنځته شوې وه. په 1989 کې بیا د نیوزیلینډ او پاکستان ترمنځ داسې پیښه شوې وه. په 1990 کې بیا د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ هم ورته پیښه رامنځته شوې وه. په 1998 کال کې د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ هم دغسې یو ټیسټ بغیر له کوم بال کولو پای ته رسېدلی و. او په 1998 کې د وروستي ځل لپاره بیا د نیوزیلینډ او انډیا ترمنځ هم دغه ورته پیښه رامنځته شوې وه. اوس تازه له هنده را رسېدلي راپورونه وایي که نن 15مه ورځ د لوبې د کولو امکان وي، نو د 500 ورځې لوبې په څېر به نیمه ورځ افغانستان او نیمه ورځ نیوزیلینډ لوبه وکړي.